په دنیا کې زښته زیات داسې خلک شته دي چې په زړه کې یې دومره غمونه دي چې بې الله نه او بې ده نه بل هېڅوک هم نه دي پرې خبر. ډېرې داسې خوشحاله څهرې به وګورې چې زړونه به یې د غمونو نه ډک وي. داسې قوارې به وګورې چې ته به فکر کړې چې په دنیا کې فقط دوی د خوشحالۍ څښتنان دي، خو زړه به یې د غمونو نه دومره ډک وي چې حتی په لاره به د حرکت کولو توان هم نه لري. زړه به یې مات وي، تیکه تیکه به وي، داسې درد چې فقط الله به پرې پوهیږي. او بس نو ولې داسې یو؟ ولې د خلکو ظاهري بڼې ته ګورو او زر قضاوت کړو؟ ولې داسې بدې خبرې کړو چې د خلکو زړونه مات کړو؟ خبرو د خلکو زړونه ما ماتوئ، درد لري، سختې دي. هغه وایي که نه چې د تورې وار جوړیږي خو د ژبې او د خبرو وار نه جوړیږي. نو د خلکو زړونه ما ماتوه. السلام علیکم.